په تیرو 4 ساعتونو کې افغان ځواکونو طالبانو ته څومره مرګ ژوبله اړولې، څومره طالبان یې وژلي دي، چیرته او څنګه یې دغه عملیات ترسره کړي، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. تیرو 4 ساعتونو کې افغان ځواکونو 176 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې عملیات کړي چې په پایله کې 176 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو مخامخ جګړه کې 116 طالبان وژلي او 90 نور ټپیان کړي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو دغه عملیات په هرات، فاریاب، فراه، بدخشان، کندهار، کندوز، اروزګان، کندهار ولایتونو کې کړي دي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې د افغان ځواکونو په عملیات کې د انجنیري ټیم له لوري 9 بېلابېل ماینونه هم چې د طالبانو د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په مخه پر عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي وو، کشف او شنډ کړي دي. د معلوماتو له مخې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.